اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. کټ کټ خاندې ارمان چرته درنه ورک دی لیونه یا ګریوان. ښه دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته وایرل او نوي ډیزاینداره نوم جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چې د زموږ چینل ټیک کومارس سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره حتما کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم، خو د ویډیو نه مخکې تاسو باید یو څه مواد دي چې هغه تاسو کولی شئ له ټلیګرام او واتساپ چینل نه ډاونلوډ کړئ. هغه لینکونه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دي، په لاین کلیک کې تاسو په واتساپ یا ټلیګرام چینل ته بوځئ، کولی شئ له هغې ځینې ډاونلوډ کړئ. راځئ د ویډیو په طرف تاسو راشئ. الرټ موشن ته چې کله راغلی په دې جمع نشان باندې به کلیک کړئ او دلته به دا یو چې کومې لیکلی دا به انتخاب کړئ. په کریټ پروجیکټ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ راشئ په جمع نشان باندې ورته کلیک کړئ او دلته به بیا راشئ په ټیکس نشان باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به خپل نوم ولیکئ. چې کله مو نوم ولیکئ ملګرو ما تاسو ته یو پوینټ درکړی وي او دغه اډ کولو طریقه ما په مخکینۍ ویډیوګانو کې ښودلې ده، کولی شئ هغه وګورئ. نو دلته په همغه طریقه اډ کړئ. چې کله مو اډ کړئ نو هغه پوینټ به ورته سلیکټ کړئ. دلته چې کله مو سلیکټ کړئ بیا به راشئ دا اتلس چې لیکلي په دې باندې به کلیک کړئ او دا سایز به خپل داسې غټ کړئ چې څومره تاسو غواړئ. بیا به راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو دلته به راشئ سپین رنګ به ورکوي. بیا په ټیک ماره نامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک ماره نامه کلیک کړئ را به شئ کالر فایل په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په دا منځني باندې کلیک کړئ او دغه خط چې کوم دی دا به لاندې بیخ ته اخر ته راولئ. چې کله ماخر ته راوسته بیا به راشئ بیک به راشئ په دې پاونډ باندې کلیک کړئ. نو دلته به راشئ دغه ستاسو خط به ورک شي دویم نمبر آپشن ته. دویم نمبر آپشن ته چې کله راغلی دلته به سټاک ته راشئ. سټاک ته چې کله راغلی په دغه ځای کې به چې کوم دی ملګرو سپین رنګ ورته انتخاب کړئ. اول به دا ورته آن کړئ. دغه مو آن کړ بیا به راشئ په سپین دا سپین هغه به ورته انتخاب کړئ، خط به انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړ دلته بیا تاسو په دغه ځای کې کولی شئ چې تاسو خپل خط ډبل او نری کړئ. نو چې کله مو دونه وکړئ اوس به راشئ افیکټ برخې ته. افیکټ برخې ته چې راغلی اډ افیکټ باندې مو کلیک کړئ. چې کله مو په اډ افیکټ باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په سرچ آیکن باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ ورته ولیکئ ډراوینګ یعنې رسامي که نه دغه په انګلیسي کې به ورته DRAW ولیکئ. بیا به راشئ د اولینی افیکټ چې کوم دی دا به ورته انتخاب کړئ او را به شئ په سټنډرډ سیټینګ په دې اولیني په دې باندې ورته انتخاب کړئ. چې کله مو دا انتخاب کړئ را به شئ دغه جمع نشان به ورته کلیک کړئ. چې کله مو جمع نشان ورته کلیک کړ اوس به راشئ ملګرو دا به تر دې اخره پورې راولئ. چې کله مو تر اخره پورې راوسته نو دلته به چې کوم دی را به شئ دلته به راشئ. چې کله دلته راغلی نو دلته به چې کوم دی دا به بېرته داسې اول ته راولئ. نو چې کله مو دلته راوسته بېرته به داسې بایک راشئ. اوس بېرته د اپلای کوئ. ګورئ ستاسو کوم هغه چې کوم دی نوم تیار شو. خو دلته اوس تاسو اول نه باید دلته داسې چل وکړئ چې څومره ویډیو غواړئ جوړه کړئ. ما خو 2 ثانیې انتخاب کړی، تاسو چې څومره غواړئ هغومره جوړه کړئ. بیا اخري کې چې کله مو دغه هغه وکړه بیا به راشئ په دې نشان باندې ورته کلیک کړئ. بایک به راشئ په دې باندې کلیک کړئ لږ یې داسې چې جوړ شي نوم یعنې باید لږ یې داسې پرېږدي. نو په دغه رقم ته به تاسو دا ولیکئ. اوس به راشئ ملګرو په دغه جمع نشان باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په جمع نشان باندې ورته کلیک کړئ را به شئ په میډیا باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په میډیا باندې کلیک کړئ ما به تاسو ته رنګونه درکړي وي هغه رنګونه به تاسو راواخلئ. هغه رنګونه به ما تاسو ته په ټلیګرام واتساپ چینل کې اچولي وي. د ټلیګرام او واتساپ چینل کوم لینکونه چې کوم دي هغه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي ملګرو. چې کله مو هغه رنګونه راواخیسته هغه به داسې د خپلې مرضۍ مطابق داسې غټ کړئ. په همدې رنګ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په رنګ باندې کلیک را به شئ په دغه پاس درې ډاټ باندې به کلیک کړئ او دلته به راشئ سټریچ ټو کمیشن ایریا په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته به اوس راشئ په همدغه بلند نشان ګورئ په دغه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړ دلته به کوم چې دی ډارک ټین آپشن ته راشئ او دلته به چې کوم دی د اولینی ورته انتخاب کړئ. چې کله مو ورته انتخاب کړئ بېرته به بیک راشئ. نو ستاسو نوم سره به دغه رقم ته رنګونو کې اډ شي. نو که چېرته مو غوښته تر دې سره د رنګونو سره هغه کړئ نو بیا اول نه چې کوم دی دغه رقم ته د سایز چې کوم دی 15 ثانیې ورته انتخاب کړئ. خو بیا هم په اول سر کې ستاسو سره ټول رنګونو کې راځي. خو بیا به هم راشئ په دا ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته به په دغه اولیني باندې کلیک کړئ. دا به چې څومره لیکلي هغومره به اډ شي. اوس به راشئ په ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ایکسپورټ باندې کلیک کړ دلته به بیا راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړ نو دلته به ستاسو سره په 3 یا 4 ثانیې کې دا اډ شي. بیا راشئ په سیو باندې کلیک کړئ. چې کله مو په سیو باندې کلیک کړ اوس به راشئ خپل انشاټ برنامې ته. چې کله انشاټ برنامې ته راغلی را به شئ په ویډیو باندې کلیک کوئ په نیو باندې کلیک کړئ. دغه یو هغه به ډیزاین به ما درکړی وي دغه به تاسو راواخلئ. دا تاسو کولی شئ دلته بیا راشئ په کنواس باندې کلیک کړئ. بیا په دغه یو باندې کلیک کړئ په ټیک ماره نامه کلیک کړئ. تاسو کولی شئ دغه چې خپل ډیزاین هم ورته جوړ کړئ خو دغه به ما درکړی تیار. بیا راشئ په PIP باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته راشئ دا نوم ورته انتخاب کړئ. دا چې کله مو نوم انتخاب کړ دلته اوس راشئ ګورئ موږ سره چې کوم دی دلته به بلند نشان ته راشئ. بلند نشان ته چې کله راغلی په سکرین باندې ورته کلیک کړئ نو د دې نه به شاته تور بیکګراونډ چې کوم دی کټ شي. بیا به سپیډ ته راشئ. دغه سپیډ چې څونه ویډیو تاسو غواړئ داسې زیات کې ما خو 13 ثانیې راغله خو تاسو اول نه الرټ موشن کې ورته سپیډ چې انتخاب کړئ دا به درته ښیي. نو بیا به دا داسې غټ کړئ. چې کله مو غټ کړ بس دغسې به په دې منځ کې ورته کېږدئ. او نو تاسو کولی شئ چې دغلته خپل عکسونه هم ورته کېږدئ. هغه سټیکر برخه ده چې ما نور ویډیوګانو کې درته معرفي کړې ده. اوس به راشئ په ټیک ماره لمن کلیک کړئ. دلته ګورئ موږ سره دغه رقم ته ښایسته نوم چې کوم دی هغه جوړ شو. نو که هلته مو اول نه ورته ویډیو چې کوم دی زیاته انتخاب کړم نو بیا نوم چې کوم دی سلو لیکل کېږي ښایسته ډیزاین کې. نو اوس به راشئ په ایډو باندې کلیک کړئ او د دغه ځینې تاسو کولی شئ خپل یو موزیک
د خپل د خوښې ورته اډ کړئ. چې کله موزیک ورته اډ کړئ رابشي په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ، بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ، بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ، نو ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه به بالکل تیار شي. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کومرس کې در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو په ټیم تر تاسو پورې در ورسیږي. نو په لاس سپارم د خدای په امان.